سلامونه نیکی هیلې درنو مینوالو، غواړم چې د کابل د ترخو ورځو او شپو یو څو ترخې شیبې یا خاطرې تاسو ته په غږیزه بڼه وړاندې کړم. لومړی ترخه شیبه یا خاطره د ښاغلي ډاکټر لطیف یاد کاکا د سترګو لیدلی آکار یا حال. ښاغلی یاد کاکا وایي کله چې ټوپکوال مجاهدین د 1991 لمریز کال د غوایي د میاشتې په 8 نیټه او د 1992 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه کابل ته راننوتل، زه په هغه مهال د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د پښتو څیړنو په نړیوال مرکز کې پوهنیز یا علمي غړی وم. ما په دغه ټوله موده کې د کوم ګوند، واګي یا سیاسي سازمان غړیتوب نه درلود. له همدې کبله مې یوه عادي دنده درلوده. د مجاهدینو د ګوندونو ټوپکوال چې پر کابل راننوتل، هغه ورځ مې ښه په یاد ده. د هغې ورځې پر سبا سره له دې چې د کورنۍ لخوا راته وویل شول چې اکر یا حالات ناسم دی، مزه خپلې سنبالخونې یا دفتر ته. خو ما د هغوی خبره ونه منله او روان شوم. زموږ سنبالخونه یا دفتر په هغه وخت کې د کابل نوي ښار ته څیرمه د ترکیې استازولۍ یا سفارت ته مخامخ د زنبق په څلور لارې کې و. زما سنبالخونه یا دفتر په 2م پوړ یا منزل کې و. په هغه وخت کې سترې پوهنیزې یا علمي لوحې یا شخصیتونه و او له هغو څخه ښاغلی ارواښاد سر محقق دوست شینواری، ښاغلی ارواښاد استاد عبدالله خدمتګار بختانی، ښاغلی محمد هاشم رحیمي، ښاغلی جلات خان حکمتي او ارواښاد ډاکټر دولت محمد لودین زموږ سره په یوه مرکز او یو ځای کې کار کوو. خو په هغه ورځ یوازې زه او ارواښاد معتمد شینواری چې هغه د علومو اکاډمۍ کې د ژبو او ادبیاتو په ځای یا مرکز کې کار کوو راغلي وو. د خپلې سنبالخونې یا دفتر د ودانۍ انګړ ته د ننوتلو په اکر یا حال کې وو چې ومو لیدل د سنبالخونې یا دفتر دننه او د باندې وسلوال کسان ولاړ دي. دغو وسلوالو کسانو یو مشر چې لنډه ونه او غټه خېټه یې درلوده او ږیره یې خریلې وه او کلاشینکوف یې په لاس کې و، راته یې وویل دلته څه کوئ او د څه لپاره راغلي یئ؟ ما ورته وویل چې د تیرو 15-20 کلونو څخه دلته کار کوم. د ماته په ډیره زازجنه او قهرجنه او په ترخه ژبه وویل چې دا نور سپیان چیرته دي؟ ما ورته وویل ښاغلی بلندوی یا قومندان صاحب، ګوره ښکنځلې مه کوه، دلته ټول پوهه علمي کسان کار کوي. دوی لوړې زده کړې لري، په ډیرو بهرنیو ژبو پوهیږي او ټول سپینګیري کسان دي. ټولو ډیر لیکمخونه یا کتابونه لیکلي دي. د زما لاس کلک ونیو او راته یې وویل چې سنبالخونې یا دفتر ته راسره ولاړ شه. په زړه کې مې وویل چې ناوړې پرې واوړې، تا ته چا ویلي وو چې په دې ناوړو اکرونو یا حالاتو کې سنبالخونې ته راشه؟ لکه چې لیونی شوی یې، ماغزه دې خراب شوي دي. زه یې له ځانه سره سنبالخونې یا دفتر ته ورپورته کړم. دا په آر یا اصل کې د پښتو څیړنو د نړیوال مرکز د مشر یا رئیس سنبالخونه وه چې ګورم دغه د مشر سنبالخونه د راکټ لانچرو او کلاشینکوفونو په یو ګودام بدله شوې ده. غټ خیټي بلندو یا قومندان چې ټیټه ونه یې درلوده، ډیر پوچخولی وګړی یا انسان و. د مشر پر څرخي څوکۍ کېناست او خپلې پښې پر ونج یا میز ور پورته کړې او ما ته یې وویل ته به نه کینې، درېږې به، زه درنه یو څو پوښتنې کوم. ما ویل سمه ده. ده راته وویل چې تاسو دلته څه ډول کارونه کول؟ ما ورته وویل موږ دلته لیکمخونه یا کتابونه لیکل، څیړنې مو کولې. ده راته ښکنځلې وکړې او وی ویل
تاسو ټول کمونستان وئ او دلته مو د لینن لیکمخونه یا کتابونه لیکل. ما ورته وویل دغه مخامخ زموږ سنبالخونه ده او دلته په تونیو یا الماریو کې زموږ هغه لیکل شوي لیکمخونه پراته دي. که یو لیکمخ هم د لینن په اړه وو نو بیا ماته هر ډول ربړه یا سزا چې راکوي رایې کړه. د بیا راته مخ راواړو او په ډیره سپکه او تونده ژبه یې راته وویل چې تاسو نو ولې دلته اسلامي لیکمخونه نه لیکل. ما ورته وویل چې زموږ مرکز د پښتو څېړنو نړیوال مرکز نومیږي او دلته موږ یوازې پر پښتو لیکمخونو کار کوو. د اسلامي لیکمخونو لپاره بل مرکز دی چې د اسلامي څېړنو یا تحقیق په نوم یادیږي. خو د زما دا خبرې بابیزه وګڼلې او باور یې پرې ونه کړ. بیا یې ما ته وویل چې ګیره خو دې نه ده پرېښې نو دا بریتونه دې ولې خریلي دي. ما ورته وخندل او ورته مې وویل نو په بریتو به مې څه کړي وای. ده راته وویل بریتونه خو د نرانو نښه ده، اوس ته داسې ښکارې لکه د ښځې په شان. په زړه کې مې وویل چې یاره د سخت ناپوهه یا جاهل سړي سره مخامخ شوی یې، الله دې درته خیر پیښ کړي. بیا یې زه له لاسه ونیولم او په سنبال خونو یې وګرځولم او هر یو ونج یا میز به یې چې تاله یا کلف و هغه یې ماتوو او لیکمخونه یې ځینې رایستل. په دغه وخت کې د یوې تونۍ یا المارۍ نه یو انځور راویست چې زموږ یو لیکوال په بهر کې د خپلې زده کړیالۍ یا محصلۍ په وخت کې د خپلو نارینه او ښځینه ټولګیوالو سره یو ځای اخیستی و. زه د هغه لیکوال نوم دلته نه یادوم، خو هغه چې کله راغی سپین ږیری سړی و، ډېر دروند لیکوال و. بولندو یا کمانډر د هغه په وړاندې ډېره بې ادبي وکړه. هغه یې پر مخ په څپېړه ووهه او ورته یې وویل چې دا انځور ستا دی. هغه هم د یرې له کبله ورته وویل هو زما دی. لنډغر بولندوی زما په مخ کې د پوزې کرښه ورباندې راښکله او ډېرې سپکې سپورې ورته وکړې. درنو ملګرو، نوره به درته په بل غږیز کې وړاندې کړم.